غزل به سره شریک کړم. ارشاد. د چا د لاسه ژوند چې په انګار کو لګیا یو. واه چا د لاسه ژوند چې په انګار کو لګیا یو. د چا د لاسه ژوند چې په انګار کو لګیا یو، موږ بیا بیا په هغو خلکو اعتبار کو لګیا یو. ډېر ښه دی. مننه. او سجده کوو پیسې له او له خدایه بغاوت کوو. واه سجده کوو پیسې له او له خدایه بغاوت کړو، کعبه کې هم شیطان سره اقرار کوو لګیا یو. او موږ غلا کوو اکثر د انسانانو نه پرده کې. موږ غلا کوو اکثر د انسانانو نه پرده کې، د خدای په وړاندې ښه ډاډه خپل کار کوو لګیا یو. مننه. او له صبره مو توبه ده، موږ په ضد ایمان راوړی. له صبره مو توبه ده، موږ په ضد ایمان راوړی. موږ شر کوو یا شر له انتشار کوو لګیا یو. مننه. او د چا نه چې د قام د وینو زو بوی راخیږي، د چا نه چې د قام د وینو زو بوی راخیږي، د هغې خلکو ډېر دارومدار کوو لګیا یو. مننه. او په زهرو مردکو نشو مو خپله باختاله کړو. په زهرو مردکو نشو مو خپله باختاله کړو، او ګلان شو کوو قتل د ګلزار کوو لګیا یو. مننه. او د ورځې چې څوک تمامه شپه د نورو انسانانو وزار اخلو، تمامه شپه د نورو انسانانو وزار اخلو، د ورځې چې څوک وینو استغفار کوو لګیا یو. مننه. او په هغه او په دې دیوال لختي پوله پټي، په هغه او په دې دیوال لختي پوله پټي، د تره تربور او رور په سر گزار کوو لګیا یو. مننه. په هغه او په دې دیوال لختي پوله او پټي، د تره او د تربور په سر گزار کوو لګیا یو. او په 240 باندې مو جنگ د رشکواله، په 240 باندې مو جنگ د رشکواله، په یو خبره 2 کسه تکرار کوو لګیا یو. ډېره مننه.